بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما محترم ورونو، نن د ګاونډیانو د شر نه د بچ کېدو دپاره یو ډیره زبردست وظیفه د یا حفیظو یا حافظو وظیفه درته ښیمه. که دا وظیفه تاسو هم په دې ترتیب سره کوئ چې دا کم ترتیب درته اوس په دې ویډیو کې ښیمه، ګوره تاسو به د هر قسم خطرناک ګاونډي نه محفوظ اوسیږئ. د هغو د شر نه به الله جل شانه محفوظ ساتي. ډېره زیاته اسانه وظیفه ده. بعضې ګاونډیان داسې چې هغه د انسان دپاره بلکل د جهنم یوه کنده جوړه شي. بعضې ښه ګاونډیان انسان سره میلاو شي، د هغې د وجې نه انسان ته یو قسم له سکون، راحت او اطمینان میلاو شي. لیکن بعضې داسې ګاونډیان چې هغه کله یو خبره بانه کوي او تا به پازابوي. د داسې خطرناکو ګاونډیانو نه د بچ کېدو دپاره دا وظیفه ډېر زیات کافي اثر لري. په ډېر لږ وخت کې به هغه د خپلو حرکاتو نه منع شي. یا زمونږ ګاونډیان داسې دي چې هغه په خلکو باندې جادو کوي، یا خلق خرابی، یا داسې خراب تعویضونه کوي، یا د دې نه علاوه صرف یو خبره بانه کوي او زمونږ سره جنگ جګړې کوي. اوس به د هغې نه موږ څنګه بچ کیږو؟ نو د یا حافظ یا حفیظو وظیفه په دې کې ډېر کافي اثر غورځوي او ډېر لوی اثر کوي. د هغوی د شر نه به الله محفوظ ساتي. د یا حفیظ او یا حافظ د دې وظیفې د کولو طریقه دا ده چې د ماسخوتن روزانه د ماسخوتن د مانځه نه پس به په یو ځانله ځای کې کښېنې، تنهایۍ کې به کښېنې او 5 کرته به درود پاک ووایي. هغه درود شریف چې کوم موږ په مانځه کې وایو: اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا درود شریف په ټولو کې افضل دی. 15 ځله به دا درود شریف ووایي او بیا 1500 کرته یا حافظو یا حفیظو یا حافظو یا حفیظو یا حافظو په دغسې ترتیب سره 1500 کرته ده ووایي او د هغې نه پس به 15 کرته دوباره درود ابراهیمي، یعنی هغه درود شریف چې کوم موږ په مانځه کې وایو هغه به 15 ځله بیا ووایي او د خپل ګاونډي، هغه ګاونډي چې د هغو د شر نه تو به انتخایي تنګ راغلی، د ستا خوبونه د هغه د لاسه خراب شوي دي، د هغې ګاونډي د اصلاح او د هدایت دپاره په باندې دعا کوه. انشاءالله د دې وظیفې او د دې زبردست عمل په برکت باندې هم الله جل شانه د هغه شریر، د هغې خطرناک او د هغې خراب ګاونډي نه الله محفوظ ساتي. ډېر زیات کافي اثر لري او د دواړو معنی څه ده؟ حفیظ، حافظ، حفاظت کوونکی ذات. الله جل شانه د دې نه علاوه یوازې ګاونډي نه چې د ګاونډي د شر نه به محفوظ وي، بلکې د دې نه علاوه الله به د هر قسم شر